بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه سید جمال الدین از ګوره جعفر ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ ډریګن فلای دوجی بارغي او ډریګن فلای دوجی څنګه کار کوي، د استفاده پروفیټبل ټریډ څنګه وکولای شي او دا شان تاسو نه لاس ځان څنګه وساتلی شي چې کوم ځای کې ډریګن فلای دوجی راښکاره شو هغه ځای کې تاسو باید ټریډ وکړئ او نه کوي اوایډ کوي هغه وخت کې ټریډ راځي چې د خبرو باندې ځان په دې ویډیو کې پوه کو. هغه مې اډوانس لیول سره تیر ویډیوګانو کې هم د دوجی شکلونه ویلي دي او دې کې به ان شاء الله د دوجی یو بل شکل چې ډریګن فلای دوجی دی هغه وایو د دې شکل څنګه ښودل کیږي او به درته وښیم. د ډریګن فلای دوجی د ګریپ سټون دوجی په شانتې دی، خو دا چې دی د دې بره شیډو بره باډي چې د باډۍ خط چې دی هغه بره دی او د ګریپ سټون خط چې ګریپ سټون دوجی خط چې هغه دلته لاندې و. نو دغه نه فرق وکړئ که دا ډریګن فلای دوجی چې دا کچې بره مارکیټ کې راښکاره شي هغه وخت کې به هم د همدا شانتې دې دا باډي بره جوړیږي، باډي والا خط به بره او که چیرې لاندې مارکیټ کې جوړ شي هغه به هم همدا شانتې سرچپه او راسته نه لري، همدغه یو رقم شکل یې که بره که لاندې که منځ کې هر ځای کې چې ډریګن فلای دوجی راښکاره شو نو شکل به همدا شانتې صحیح شو. ښه اوس به اول دلته ځو ګرافیکل شکل ته ما دلته رسم کړی دی. ګرافیکل شکل تاسو ګورئ لږ به زوم اوټ کو، زوم اوټ وکړو، زوم اوټ کې واپس به زوم ان کو لږ ذره او دلته به چارت دا شي کو تر څو تاسو په دلته کلیر پوه شئ. صحیح شو. دلته تاسو ګورئ مارکیټ بره تللی، دلته موږ سره ډریګن فلای دوجی راښکاره شو. ډریګن فلای دوجی کې موږ سره راښکاره شو، هغې نه پس ته ګوره دا مهمه نه ده چې د سور رنګ دی، شین رنګ دی، سپین رنګ دی، هر رنګ چې خو بعض ځینو کې نیوټرل ورته وایي. نیوټرل هغه کینډل چې هغه کې بای اغوستونکي او خرڅوونکي دواړه چې دی په زور کې هغه زور خنثی شي او هلته بالکل دا تک سپین کینډل جوړیږي. څومره چې تک سپین هغومره کوي، خو اکثریت دا سپین دومره نه جوړیږي، خو بیا هم یو رنګ لري یا شین یا رنګه چارت کې د سور او شین چارت چې کمی رنګه هغې کې یا سور یا شین رنګ لري او که چیرې تور او سپین ساده چارت نو هغې کې یا تور یا سپین رنګ لري. نو دغه شانتې رنګ پروا نه کوي. د دې دا شکل مهمه دی چې مکمل سر کې څومره چې د باډي نری هغومره دا او شیډو یې لاندې اوږدی هغومره دا شی هغومره دا کوي ډریګن فلای کینډل. صحیح شو. او بله مهمه خبره پکې دا ده چې دې نه د بره که ډېر معمولي سر د شیډو وتې دومره پروا نه کوي، خو چې ډېر نه وتې ځکه ډېر وتې هغه لانګ لیګ دوجی کینډل راځي او چې بل ډېر وتې نو هغه موږ ډریګن فلای دوجی نه حسابو، هغې ځای کې موږ د ډریګن فلای دوجی په شکل ټریډ نه لګو. صحیح شو. د دې او بل همدا ګوره لاندې اوس ګوره مارکیټ لاندې تللی د ډریګن فلای دوجی ښکاره شو. رنګ مهمه نه دی، هر رنګ چې ګوره ښکاره شو مارکیټ بر امکان لري چې لاړ شي ورته تللی هم دی. صحیح شو. نو دغه شان تاسو څه کولی شئ د ډریګن فلای دوجی په واسطه باندې تاسو د ځان سره پروفیټبل ټریډونه اخیستی شئ جوړیږي. دلته ګوره موږ ته دلته اګزامپل یې راغوستي تر څو ویډیو ډېره اوږده نه شي. دلته وګوره موږ سره اګزامپل دی، دا به زه داسې کوم ګوره چې مارکیټ تاسو ته اندازه وي چې څومره بره تللی. صحیح شو. ګوره دلته مارکیټ څه شوی دی، مارکیټ کې مارکیټ دلته ګوره شارټلی موږ سره کار کوي. ګوره مارکیټ لاندې راغلی، دلته موږ سره څه شو دا ډریګن فلای دوجی راښکاره شوی او دا ټریډ موږ دلته لګولی. اوس دلته طریقه درښیم چې دلته موږ ټریډ څنګه لګو، په کوم اساس موږ ټریډ لګو. ګوره ټریډ چې دی موږ په کوم اساس لګو، ټریډ چې دی موږ د اولنۍ دویم دریم څلور کینډل چې کله دوجی راښکاره شو ډریګن فلای دوجی راښکاره شو د هغې نه بعد چې دی څلور کینډلو پورې هر یو کینډل چې بره کلوز شو د ډریګن فلای دوجی نه بره کلوز شو هغې نه بعد موږ ټریډ لګوو او هغې نه پس ته کوم طرف ته چې مطلب مارکیټ امکان لري هغې طرف ته موږ ټریډ لګوو. صحیح شو. دلته اوس وګورو دلته ډریګن فلای دوجی راښکاره شو. اولنی کینډل ګورئ تاسو دا بالکل سره یو رقم کلوز شوی دی. کلوز مهمه دی چې کینډل کلوز شي، بالکل شروع خو شي خو چې کلوز هم شي. صحیح شو. یعنې کینډل جوړېدل مکمل ختم شي او بل کینډل ته خبره واوړي هغه وخت کې موږ اندازه لګو. نو ګوره دې کې اولنی چې دا ګوره ډریګن فلای دوجی راښکاره شو دې نه پس دا اولنی کینډل چې جوړیږي د دې کینډل باډي جوړه شوې ختمه شوې هم د دې مطابق ختمه شوې، دې کې موږ ټریډ نه لګو. دویم کینډل ګوره هغه بره جوړ شوی دی، کلوز شوی، دلته موږ ټریډ ولګو. دا ګوره یو پر دوی موږ ته پروفیټ راکړی. ما ته ویلي چې مخکې ویډیوګانو کې درته ویلي چې یو پر یو نیم یو پر دوه پورې پروفیټ الی، هغې نه زیات مه الی ځکه چې هغې نه زیات ریسک هم زیاتېږي. زیات الی مشکل نشته خو ستاسو تاوان به کې زیاتېږي، وخت ځکه زیات نیسي ځکه چې تر څو تاسو ټارګېټ ټچ کېږي بعض وخت کې زر ټچ کېږي خو عموما چې دی وخت زیات نیسي نو ځکه تاسو به یو سایکالوجي هم خرابېږي او بل دومره چانس به نه میلاویږي چې تاسو لرنینګ زیات وکړئ ځکه چې څومره ډېر ټریډونه کوئ، انالایز کوئ، مارکیټ سرچ کوئ، هغومره تاسو انالایز او ذهنیت په ښه جوړېږي او تاسو په راتلونکي کې زر
ښه طریقې سره خپل اکاونټ ګرو کړی شئ. صحیح شو. نو د دې خاطر ځان سره اماونټ د ټریډ لګولو نه بعد ریسک منیجمنت لږ ښه کوئ او د سټاپ لاس حتما ورکوئ او ټیک پروفیټ چې دی یو پر یو نیم یو پر دوه چنده خپلوي. یو پر دوه مطلب دا چې $10 تاوان کې $10 ګټه کې، $50 تاوان کې $100 ګټه کې، $1000 تاوان کې $2000 ګټه کې، همداشان د $15000 تاوان کې $1000 ګټه کې. دغه شی یو محاسبوي شکل مومي ته ایوریج مارک ته ویل. نو ستاسو څومره چې اکاونټ په هغې حساب ځان ته اندازه لګوئ. صحیح شو. اندازه خو پوه شئ که نه چې ټریډ به چېرته لګوئ، د اولنی دویم دریم څلورم کینډل نه چې بره هر یو چې د څلورم کینډله پورې بره جوړ شي بعد به ټریډ لګئ. خو بله مهمه خبره چې ده چې کم یو قوي دی بیا مطلب اولنی کینډل چې بره کلوز شي هغه دی، دویم دریم څلورم کم یو اولنی دوه کینډلې چې د ډریګن فلای کینډل نه بعد چې اولنی دوه کینډله هر یو چې پکې بره کلوز شو هغې ځای کې چې ټریډ ولګي هغه پرسنټیج د اکورسي لږ زیات دی چې تر څو ته هغه پروفیټیبل ټریډ امکان ډېر لري چې خو چې دریم او څلورم ته خبر لاړ شي د هغې پرسنټیج اکورسي لږ کمیږي. اول ته امکان لري چې هغه ټریډ څه اندازه کمزوری شي یا تا ته تاوان درکړي. نو هغه صورتحال کې بیا خپل لوټ سایز لږ کم لګوئ، اماونټ پیسې کمې لګوئ تر څو غټ ریسک تاوان نه بچئ. صحیح شو. دلته وګوره د دې کې مارکیټ بره تللی ګورم دومره نږدې ځي کې ګوره که دلته دا نه مې شوی دلته تا ټریډ اخیستو که دلته ټریډ نه هلي او دلته تا ټریډ اخیستی نو بیا دې ځای کې که نه یې مالي پروا نه کوي دلته پروفیټ اخیستی دی. نو دغه شان دی یو چانس که مس شي بل چانس راځي، بل چانس مس شي بل راځي. نو دغه شان تاسو سلو ځان بیلډ کوی شئ. ښه دلته مارکیټ بره تللی ګوره دلته موږ سره چې راښکاره شوی دا ډریګن فلای ډوجي راښکاره شوی دی. ګوره معمولي غوندې باډي لږ غټه ده خو پروا نه کوي دومره برمسخت کوي په دې دی چې بره هم شیډو نه ده وتې او لاندې شیډو یې اوږده ده. صحیح شو. ګوره دلته موږ سره اولنی کینډل دلته لاندې کلوز شوی دی. صحیح شو. د کم از کم د باډۍ نه لاندې کلوز شوی شوی دلته موږ ټریډ ولګو یو پر دوه موږ څومره لږ ځای کې پروفیټ واخیستو مارکیټ نه ووتو. دغه شان صحیح شو. دغه شان تاسو څه کولی شئ ټارګېټ کېښودی شئ او دا سټاپ لاس چېرته کوئ. عموما سټاپ لاس چې دی په دې ساحه کې چې دی مطلب مارکیټ بره نه لاندې راغلی هلته چې ډریګن فلای ډوجي ښکاره شي خو مارکیټ امکان لري بره لاړ شي نو هلته په سپورټ نږدې سپورټ چې کوم دی هغه به رانیسي هغې ځای کې به خپل سټاپ لاس ږدئ. صحیح شو. یا هغه نږدې سپورټ نه هم لږ وړاندې ږدئ تاسو خپل اندازې سره خو سپورټ کې حتما سټاپ لاس ږدئ. دا ګوره دا دلته موږ سره نږدې دا سپورټ دلته مارکیټ د یو زون دی دا ګوره دې سره دا یو سپورټ زون دی چې دلته موږ سره دا ګوره دې سپورټ زون کې دا ګورئ دا سټاپ لاس دی. همدا شانتې دا چې دی دا په دې ریزسټنس زون کې دی. ګوره دا ریزسټنس دی دې ځای کې دا ریزسټنس زون کې موږ څه کړی سټاپ لاس لګولی او دې په حساب سره موږ یو پر دوه موږ پروفیټ ټیک پروفیټ ایښی دی او هغه د پروفیټ ټچ شوی مارکیټ نه وتي وو. دا شان دلته تاسو وګورئ دې ځای کې مارکیټ څه شوی لاندې راغلی دا ګوره ډریګن فلای ډوجي جوړه شوې خو مګر دا لږ قوي کمزوری په دې دی چې دا شیډو لږ دغه یې غټه ده باډي لږ غټه ده. نو دې خاطره دلته لږ اماونټ کم کار کوي او دا ګوره دویم کینډل کې ګوره اولنی نه دی بره کلوز شوی دویم بره کلوز شوی دلته موږ ټریډ ولګو یو پر دوی موږ ته پروفیټ راکړي او مارکیټ نه ووتو. سټاپ لاس موږ چېرته ورکړی سټاپ لاس موږ د ریزسټنس سپورټ لیول کې ورکړی دا ګوره دا سپورټ لیول دی نږدې ورسره. صحیح شو. دا ټریډ چېرته لګو دې سره نږدې چې سپورټ یا ریزسټنس لیول هلته موږ خپل شی لګو سټاپ لاس لګو د هغې په حساب سره یو پر دوه یو پر یو نیم یو پر یو دغه شانتې موږ خپل ټیک پروفیټ ورکوو چې دلته موږ یو پر دوه ورکړی او ټچ شوی دی الحمدلله. صحیح شو. دغه شان تاسو څه کولی شئ اګزامپل یې پیدا کولی شئ بار پریکټس سره ځان سره کار کولی شئ او څومره چې پریکټس کوئ څومره چې دا یو چارټ نه بار ګورئ بار نور چارټونه ګورئ. دا وګورئ دلته وګورئ موږ سره څومره چارټونه یورو یو اس ډي شو جي پی بي یو اس ډي شو جي پی بي کاناډا شو جي پی بي جاپان یو اس ډي جاپان یو اس ډي سی ایچ اف ایکس یو اس ډي هر یو پیر تاسو سرچ کوئ یو نه یو کې تاسو ته چانس ملاویږي یو نه یو کې تاسو سره کینډل پیټرن یو پوینټ تاسو ته ملاویږي چې تاسو هلته یو ښه ټریډ وکړئ پروفیټیبل ټریډ اوچت کړئ او که بیا هم میلاو نه شي پروا نه کوي یو ساعت بعد یا یو ورځ کې میلاو نه شو بله ورځ یا هفته میلاو نه شو بله هفته کې زړه به ورته نه ورخطا کوئ زړه به ورته نه تنګوئ ځکه چې دا د پیشنس کار دی د حوصلې کار دی تر څو تاسو په سټیپ بای سټیپ سلو کار وکړئ او مارکیټ کې سلو مخکې لاړ شئ خپل اکاونټ ګرو کړئ. صحیح ده ورخطې به نه کوئ. ګوره د مارکیټ لاندې راغلی دلته وګوره موږ سره چې جوړ شوی دی دا اوس لږ ذره قوي دی لږ معمولي شیډو یې بره وتې خو نور قوي دی چې قوي دی
دا ډریګن فلای ډوجي کوي دی موږ سره ګوره هلته موږ مارکیټ کې سټاپ لاس موږ چېرته ورکوي پریویس سپورټ کې موږ سټاپ لاس ورکړی ګوره یو سپورټ دام دی او دام دی د دې په مطابق موږ سټاپ لاس ورکړی دا ګوره مارکیټ یو کې یو پر دوشن دی موږ ته پروفیټ راکړی بلکې موږ ته لا زیات پروفیټ هم راکوی شو دلته وګورو که موږ ته زیات پروفیټ موږ څو پورې راکوی شو یو پر څلور چند دی موږ ته پروفیټ راکوی شو یو پر کم څلور چند دی موږ ته پروفیټ راکوی شو خو نه موږ چې کوو موږ یو پر دو چند دغه شارټز کې موږ د مارکیټ یو پر دو چند پروفیټ او مارکیټ نه وځو دغه شانتي ګوره ټریډ مې چیرته لګولې دي دغې نه دې ځکه موږ ټریډ موږ لګولې دا چیرته موږ لګولې دا دی بالکل د ډریګن فلای ډوجي نه بل کینډل جوړ شوی بره کلوز شوی هلته موږ ټریډ لګولې دغه شانتي دغه د ټریډ لګولو پوزیشن هم ډېر مهمه دی چې تاسو ټریډ کوم ځای کې کوم صحیح لګیږي هغه هلته یې ولګوئ صحیح ده دلته تاسو وګورئ دې ځای کې تاسو که وګورو دلته موږ که تاسو دلته سټاپ لاس که دلته موږ دې ځای کې ورکړی وو دې ځای کې موږ سټاپ لاس ورکړی وو دا یې موږ ته هیټ کړی موږ لاس کوی شو نو داسې دی چې بعض ځایونو کې ګوره لاس هم کېږي نو ګوره دلته دا یې څه په مطابق موږ دا ټریډ لګولی دې په مطابق دا یو خو ډېر وړوکی ډریګن فلای ډوجي ده نو دا په دې اساس سره موږ سره په کار ده چې لږ لاټ سایز وړوکی ولګوو پوه صحیح شو لاټ سایز وړوکی ولګوو دلته وګورو موږ سره دا دلته تاسو وګورئ دا ګوره دلته موږ سره دا چې شو لاس شو نو چې لاس شو ګوره بیا په دې ځایونو کې چې دی دا لاټ سایز وړوکی ولګوئ دلته موږ سره بیا چانس میلاویږي چې موږ څه وکړو موږ د پریویس های چې دی پریویس لو چې موږ سره یې نږدې هغه ځای کې بیا موږ څه وکړو هغې ځای کې موږ خپل سټاپ لاس ولګو نو موږ دلته که موږ پریویس های چې دی موږ سره دا دی پریویس های سټاپ لاس موږ دلته لګو نو بیا هم ښه په ارامه پروفیټ یو پر دوه واخیستو مارکیټ نه ووتو نو دې خاطر هم په کوم ځایونو کې چې کمزوری دغه پیټرن یا کینډل د سره کمزوری ښکاره شو که هلته تاسو ټریډ هم لګوئ نو لاټ سایز به وړوکی لګوئ او خپل سټاپ لاس لږ غټ لګوئ ځکه چې مارکیټ فلکچویشن کوي او عموما که کینډل څومره هم ښیي هغې ځای کې لږ لاټ سایز دومره لږ برابر لګوئ تر څو تاسو سره دومره ځای وي چې تاسو خپل دومره گنجایش د سره چې تاسو خپل شی وکړئ خپل سټاپ لاس لږ زره وړاندې ولګوئ صحیح شو دې خاطر هم چې دی دا نارمل شی لګول نارمل یا لږ ګزاره حال لاټ سایز لګول ګزاره حال ټریډ لګول دا په دې ښیي تاسو سره د زیات تاوان د زغملو چې تاسو وکولی شئ چې لاټ سایز سټاپ لاس لږ وړاندې ولګوئ صحیح ده دلته موږ سره یو بل اگزامپل هم دی دا دلته اوس وګورئ دلته موږ سره یو اگزامپل دی دا اگزامپل تاسو وګورئ مارکیټ څومره بره تللی دې ځای کې موږ سره چې راښکاره شوی دی او کوم ځای کې راښکاره شوی این په دې ځای کې موږ سره راښکاره شوی دی صحیح شو دلته موږ سره چې راښکاره شوی دا یو دې ته موږ لانګ لګي ډوجي ورته ویلی شي او دې ته ډریګن فلای ډوجي ورته ویلی ډریګن فلای ډوجي ورته هم ځکه ویلی شو چې دې دا شیډو ډېره کمه بره تللی ده صحیح شو دا لانګ لګي ډوجي هم دې ته ویلی شو چې معمولي شیډو هم بره تلي او خاص هم لانګ لګي ډوجي دی تېرې ویډیوګانو د سره وګورئ انشاءالله پوه به شئ لانګ لګي ډوجي هم یو ښه ډوجي دی هم ښه کار کوي صحیح ده دلته تاسو وګورئ دلته ګوره ډریګن فلای ډوجي ګوره معمولي شیډو لږ بره وتې خو بیا هم دا باډي ډېره نرۍ ده نو دا لږ زره کوي لږ زره ښه شی دی ډریګن فلای ډوجي ده نو ډریګن فلای ډوجي ګوره د موږ سره ټریډ موږ چېرته لګولی دی ګوره اولنی کینډل کې موږ سره چې لاندې نه دی کلوز شوی دویم کینډل هم لاندې نه دی کلوز شوی دریم کینډل لاندې کلوز شوی دلته موږ ټریډ لګولی دی صحیح ده دغه قانون مهمه دی چې اول لاندې جوړ شي دویم دریم څلورم پورې باید لاندې شي څلورم نه بعد که نه شو هغه ټریډ مه لګوئ اوایډ کړئ خبره ختمه هلته ټریډ مه لګوئ بیخي دا ګوره پرې دلته موږ ریزسټنس کې موږ خپل سټاپ لاس هیټ کېښودو لاندې موږ ټیک پروفیټ ته دغه بوتلو صحیح شو دلته وګوره موږ ټیک پروفیټ یې څو پورې موږ ته راکولی شو دا دی یو پر څلور چندو نه زیات موږ ته پروفیټ راکړی دی صحیح شو خو موږ نه موږ وایو چې یو پر دوه چنده موږ ته پروفیټ راکړي او مارکیټ نه به سوځو دغه شانتي خپل یو قانون ځان ته وټاکئ تر څو تاسو ګرو شئ په صحیح لیول ګرو شئ صحیح ده دغه شانتي تاسو کولی شئ دلته بار ځان سره پریکټیس وکړئ چارټونه سره وګورئ شاته بیک ټیسټینګ وکړئ بیک ټیسټینګ مطلب همدازه چې اوس لګیم دغه شانتي مارکیټ کې شاته لاړ شئ مخکې لاړ شئ چارټونه وګورئ اگزامپل یې وګورئ تر څو تاسو صحیح کلیر کنفرمیشن درته میلاو شي او تاسو په اسانۍ وکولی شئ صحیح انالایسس وکړئ او بیا چې کله تاسو بل وخت صحیح ټریډ صحیح اماونټ هم انویسټ کړئ او صحیح ټریډونه هم لګول چې هغې وخت کې تاسو بیا هیڅ مشکل سره مخ نه شئ او په اسانۍ سره ټریډونه ولګولی شي او پروفیټ د مارکیټ نه اوچت کړی شي ځکه چې دا خو
یو ډیمو اکاونټ کې کار کول دي، یو په ریل اکاونټ کې کار کول دي، پریکټیس کار کول دي او هغې نه بیا پروفیټ ویستل دي. هلته بیا سایکالوژي هم راځي، ذهنیت هم راځي، فکر او سوچ پکې راځي. نو د هغې د وجې تاسو بیا کنفیوز کېږئ. دې خاطر تاسو ته پکار دا ده چې تاسو ښه صحیح انالایسس وکړئ، ښه صحیح په سوچ سمج سره، په صحیح مکمل ډېر بار پریکټیس سره، په ډېر پریکټیس سره، په بې حده زیات پریکټیس سره تاسو یو ښه پروفیشنل ټریډران ځان جوړ کړئ، تر څو تاسو په یو ښه پروفیټیبل ټریډران ځان جوړ کړئ. نو انشاءالله الله دې وکړي چې په دې ویډیو پوه شوي، مشکل مو حل شوی. څه پوښتنې ازادانه کمنټ باکس یا واتساپ نمبر باندې کوی شئ. زه کوشش کوم چې تاسو پوښتنو ته زر تر زره جواب درکړم. اول میسج باندې کوشش کوم چې حل شي تاسو مشکل جوابونه، خو که بیا هم حل نشو بیا انشاءالله هغې باندې به تاسو ستاسو په درخواست باندې به یو خاص سپیشل ویډیو پې جوړو، د هغې ویډیو کې به ستاسو پوښتنو ته انشاءالله جواب درکړو. تر بل ویډیو په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.